که چېرته لاندې اووه نښې په ځان کې وینئ نو هیڅکله واده مه کوئ او یا یې هم ژر مه کوئ. لومړی، ډیری کسان خپل ځان نه پیژني او یا هم د خپل ځان په اړه وړاندوینه نشي کولی. دا هغه کسان دي چې وخت په وخت بدلیږي. نو که چېرته د خپل راتلونکي او ځان په اړه وړاندوینه نشئ کولی او وخت په وخت تغییر کوئ نو واده مه کوئ. نو تر هغه وخته پورې چې ځان پیژنئ واده ته صبر وکړئ. دوهم، که اقتصادي ستونزې ولرئ. که چېرته تاسو اقتصادي ستونزې ولرئ نو هیڅکله واده مه کوئ، ځکه که له بل چا سره هر څومره مینه ولرئ او ډاډمن واوسئ چې په هر ډول حالاتو کې ژوند کولی شئ، بیا هم باور مه کوئ، ځکه د یوې خوشحاله کورنۍ رامنځته کولو لپاره پیسو ته اړتیا ده. دریم، که چېرته د ډېرو ځایونو د لیدلو او تګ موخې لرئ نو واده مه کوئ، ځکه د کورنۍ په موجودیت کې تاسو له ډېرو سفرونو څخه باید انصراف وکړئ. نو د دې لپاره چې په خپل ژوند کې آزاد واوسئ ژر واده مه کوئ. څلورم، که چېرته ډېر د واده فکر نه کوئ یا هم په واده کې هیڅ مثبت ټکي نه وینئ نو واده مه کوئ. تاسو تر واده مخکې لومړی په مختلفو موقعیتونو کې ځانونه فرض کړئ او د واده په ټولو اړخونو فکر وکړئ. که له یو کس سره ټول ژوند ترسره کول درته سخته وي نو هیڅکله واده مه کوئ. پنځم، که نشئ کولی په نورو اعتماد وکړئ. که چېرته ترخو تجربو وروسته نشئ کولی په نورو باور وکړئ نو هیڅکله واده مه کوئ. شپږم، که چېرته یوازیتوب ته لومړیتوب ورکوئ. که چېرته ډېر وخت یوازې پاتې کیږئ او یوازیتوب ته اړتیا لرئ نو له بل چا سره ژوند کول به درته سخته شي. لازمه نه ده چې واده وکړئ او خپل ژوند ته دوهم کس هم راولئ. اووم، که چېرته د خپل ژوند له ملګري سره د ملاقات په مهال د خجالتۍ احساس کوئ او په ځان باور نه لرئ چې هغه به تر اغېز لاندې راولئ نو واده مه کوئ.